باطل تری په لړزان وی زنده باد سلفی نیټورک دا محمدی نیټورک دا محمدی نیټورک مات ورکوي نشي څوک داس شنو زمریانو تا داغي مؤمنانو تا ته نشي ټینګي دی ورته میدان کې بدعتي نیټورک دا محمدی نیټورک والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. محترم مسلمانان ورونو، د امام ابو حنیفه رحمه الله دشمن، د اهل السنت والجماعت دشمن، د صحابه دشمن، د قرآن او د احادیث دشمن رحم الله بدعتی جهانی دروغجن، د هغې دروغ او شبهات او جوابات شروع دي. الحمدلله د الله په فضل سره او څومره اعتراضات چې د کړي دي او شبهات او عوامو باندې تلبیس کوي، دا ټول د الله په فضل سره به کېږي. دا د موږ نه اوس بېرته پټولی نه شي. اگر چې شروع یې کړي د بعضو کې تغییر کوي، تبدیل کوي، بعض ځایونه به کې حذف کوي. جمله د هغې نه یوه مقطع وه چې ده ویلې په سینه باندې لاس یې غوستل د یهودو کار دی. هغې باندې چې موږ رد شروع کړو، یو کلیپ هم کړی دی چې ده بیا دویم کلیپ هغه جوړ کړی دی او هغه یې لرې کړی دی. نو دغه د دې ایمان دی، دا یې نرتوب دی. اول وخت کې به یې غرونه جنګول، کروړه او روپۍ به انعامونه یې خوستل، اوس په شا باندې روان دی، پته نه لګېږي چې دا د شیګانو د ایمان په شان په کومه سوړه نوتی دی اوس. المهم الحمدلله د دې د اعتراضاتو د شبهاتو جوابونه شروع دي او ورسره بې شماره چیلنجونه زمونږ دي. دغه چیلنجونه زمونږ هسې هوا نه ده، د باب نه کوو محترمو. د الله په فضل سره مونږ حاضر یو ورته که دا یو ځل چیلنج مونږ ته راکوي، زمونږ د طرف نه ورته 100 ځلې چیلنج دی. شپه ورځ 40 ګنټې د ده چیلنج ته مونږ حاضر ناست دي د الله په فضل سره. د تر اوسه پورې زمونږ یو چیلنج هم ده نه دی قبول کړی، د یو چیلنج جواب هم نه دی کړی. که مخامخ کېږي نو داسې به جواب وکړه، خو هېڅکله د حق مقابله باطل نه شي کولی. نو شته چې کوم چیلنجونه شوي دي هغه خو پراته دي ورته. اوس د هغې نه علاوه 155 چیلنجه زه ورته ورکوم، دا دې د دې مقابله وکړي، د دې جواب دې وکړي. د الله په فضل سره هېڅکله نه شي کولی تر قیامته پورې. که دا ټول دیوبند راپاڅېږي تر قیامته پورې دی د هغې جواب نه شي کولی د الله په فضل سره. دی بار بار وایي زمونږ اصول اول قرآن، بیا حدیث، بیا اجماع و بیا قیاس. نو اوس سلسلهوار 155 چیلنجونه دي. دا دې ما ته په قرآن کې یا په حدیث کې یا په اجماع کې یا په قیاس کې وښیي او دی کتابونه لیکلي دي. اول مسله د ایمان چې تاسو وایئ ایمان نه زیاتېږي، نو دا موږ ته په قرآن کې وښایه. آیا قرآن کې راغلی دی چې ایمان نه زیاتېږي، یا حدیث کې راغلی دی چې ایمان نه زیاتېږي، او یا اجماع د امت ده په دې باندې چې ایمان نه زیاتېږي، او یا قیاس کې دي. کوم قیاس دی چې ایمان نه زیاتېږي؟ او حال دا دی چې قرآن د دې عکس دی. قرآن کې وایي زادتهم ایمانا، ایمان یې زیات شو. حدیثو کې ډېره حدیث په دې باب کې راغلی دي. دویم چیلنج، تاسو چې وایئ رب العالمین استوا په عرش باندې نه ده کړې، رب العالمین استوا نه تاسو انکار کوئ. دغه انکار ستاسو دا په کوم آیات کې راغلی دی، دا په کوم حدیث کې راغلی دی، او العیاذ بالله دا کوم قیاس دی؟ رب العالمین تاسو اوس په چا باندې قیاس کوئ او دا کومه اجماع ده؟ دریم چیلنج، ستاسو د دیوبند مشرانو عقیده د حلول چې ده، العیاذ بالله ستاسو د مشرانو دیوبند په نسبت باندې دا ټول ارڅه الله دی، العیاذ بالله حیوانات، دا ټول کائنات. دا عقیده دا کوم آیات کې راغلی دي، دا کوم حدیث کې راغلی ده، دا کومه اجماع ده او دا کوم قیاس دی؟ څلورم، ستاسو اشرف علي تانوي صاحب چې وایي زما استاذ ګونګوي هغه غول وخوړه، العیاذ بالله مشهوره قصه ده چې کس ورته راغلی چې الواد نه خوري، نو دا ولې نه خوري؟ وایي د ځان نه خنزیر جوړ کو او دا یې وخوړل او بیا د ځان نه انسان جوړ کو. العیاذ بالله د غلو خوراک دا په کوم آیات کې راغلی دي، دا په کوم حدیث کې راغلی دي، دا کومه اجماع ده او دا کوم قیاس دی؟ او دغسې قیاس به انسان ونه کړي که چېرته په 4 ځناور نه وي. هغې وایي قیاس وکړو په حلوا باندې، دا اوس ثابت که ځکه ته د دیوبند بچئ. شپږم چیلنج، حلاله چې کومه ده، تاسو چې کومه حلاله کوئ او پردۍ زنانه هغې سره دا بدکاریانې کوئ، دا په کوم آیات کې ثابته ده، دا په کوم حدیث کې راغلی ده؟ بلکې حدیث کې خورت په دې باندې راغلی دی، لعن الله المحلل والمحلل له، د الله لعنت وي په دې حلالو والا باندې او چا لپاره چې حلاله کېږي.
او دا کومه اجماع ده او دا کوم قیاس کې ده، نو دغه مسله دې ثابته کړه. وم چلن ستاسو په نسبت باندې پردی ښځه که چا وتښتوله او په زور دوه ګواهان عدالت کې هغه وګرځول پی، نو دا د هغې صحیح ښځه شوه. دا څومره د ظلم خبره ده. نو ایا دا مسله قرآن کې ثابته کا، حدیث کې ثابته کا، اجماع کې دې ثابته کا، قیاس کې دې ثابته کا؟ دا تاسو کوم ځینه دا لیکلي دي؟ اتم چلن الاشباح والنظائر کې لیکلي دي که یو سړی مصحف ته وګوري، قرآن ته وګوري منځ کې، نه بطلت صلاته، منځ باطل شي. او که چېرته د ښځې فرج ته وګوري نو منځ نه باطلېږي. دا کم آیات کې راغلي دي؟ دا په کم حدیث سره ثابت دي؟ دا په کومه اجماع سره او دا کم قیاس دی؟ کم ځینه دا مسله تاسو راغستې ده؟ دا ثابت. نهم چلن په هدایه کې صفحه 95 کې لیکي چې منځ په فارسۍ سره جائز دی. نه دا کم آیات کې راغلي دي چې منځ په فارسۍ جائز دی؟ کم حدیث کې راغلي دي؟ کومه اجماع ده او کم قیاس دی؟ دا ثابت کا. لسم چلن هدایه صفحه 325 حاشیه کې د زنانه د ذکر بکارت معلومولو دپاره ناشنا طریقه ښیي. څنګه به پېژني دا زنانه باکره ده دا غیر باکره ده؟ په دې کې د اختلاف دی اقوال. وكيف يعرف أنها بكر أو سيب؟ قيل تدفع في فرجها أصغر بيضة من بيض الدجاج، فإن دخلت بلا عنف فهي سيب وإلا فبكر. یو قول داده وای د زنانه په فرج کې انډه به ورنه باسي، که چېرته په زوره ورنه وتله د چرګې هګۍ نو دا به بیا باکرۍ، او که په سهولت سره ورنه وتله نو دا به باکره نه وي. دویمه طریقه ښیي وقیل ان امکنها ان تبول على الجدار فبکر والا فثیب. وای دیوال ته ودروئ، که چېرته میتیزې تشي میتیزې دیوال ته نیغې وکړي دا باکره ده، او که چېرته کتې وکړي دا بیا باکرن ده، بکارت یې مات شوی دی. درېیمه طریقه ښیي وقیل یکسر البیض فيصب في فرجها فإن دخلت فثيب وإلا فبكر. وای دا دی واچولی شي زنانه او انډه یې د ده په فرج کې ماته شي، که چېرته د فرج د پاسه خپله ورنه وتله نو دا بکارت یې ختم شوی دی، او که چېرته ورنه نه وتله نو دا به باکره ده. محترمو دا داسې خبرې دي سړي ته حیا ورځي، لیکن دی لیکلي دي 11 کاله مخکې تقریبا ما هدایه ویلې وه، او د الله شکر دی بیا مې له مخ هم نه ولیدلی تر اوسه پورې. او زما داسې یادېږي لکه اوس په دې ځای باندې چې زمونږ ګران استاذ فضیلة الشیخ فقیه العصر ابو صهیب محمد نبی حفظه الله تېرېده، د ډېرې حیا د وجې نه دا صفحه پرېښوستله، وایي دا ځان له وګورئ. نو ګوره زمونږ مشایخو کې الله دومره حیا اچلې ده، د طالبانو په منځ کې په دننه کوټه کې دغسې خبرې د هغوی په خولو باندې نه راځي، او دی پرېږده په کتابونو کې لیکلي دي. بیا وایي دی وابیان بېادبه دي. دې یار ته ویو چې دا اوس د قرآن په کوم آیات کې دا طریقه ذکر ده، هغه ذکر که په کوم حدیث کې دا ذکر ده، په کوم اجماع کې ده، او دا کوم قیاس ټاکلی دی، کومه فلسفه دې جنګولې ده، دا ثابت کا. 11 چلن هدایه صفحه سلمه د سجدې په بحث کې راځي که سجده وایي چا په سجده کې 2 اندامونه ولګول، سر یې ولګو او قدمونه یې ولګول، د ده سجده وشوه، یعنې پوز یې ونه لګوله، لاسونه یې ونه لګول، زنګونان یې ونه لګول، د ده سجده وشوه. او حال دا دی حدیث کې صراحتا راغلی دی امرت ان اسجد على 7 اعظم، ویان ما ته امر کړی شوی رب العالمین د طرف نه چې په 2 اندامونو باندې سجده وکړم، دی وایي په 2 به یې وکړي سجده دې وشوه. او بله عجبه دا ده چې د سجده خو هېڅوک هم نشي کولی، که چېرته کمانډوز نه وي نو د سجده خو ډېره ګرانه ده چې صرف قدمونه ولګي او سر ولګي، لاسونه ونه لګي، زنګونان ونه لګي، دا به کې څنګه؟ د دې ګاډري ته اوس ویو چې دا په کوم آیات کې د سجده راغلې ده، دا په کوم حدیث کې راغلې ده، کوم اجمال او کوم قیاس او فلسفه ده، اوس یې ثابت. 12 چلن تاسو چې د مونځ دپاره 2 غزه نیت هغه شرط کړی دی چې نیت مې کړی زړه د خلاص او د امام پسې او ښي طرف ته مې یو ولاړ دی او بل طرف ته مې بل ولاړ دی، او دا 2 اوږدې پړپړې ویوئ، دا په کوم آیات کې راغلي دي، دا په کوم حدیث کې راغلی دي، او دا کوم قیاس دی او کومه اجماع ده، دا ثابت. 14 چلن تاسو فرق کړی دی د جنازې مونځ دپاره نیت په عربۍ باندې شرط کړی دی او عام مونځ کې په پښتو باندې دی، دا فرق کوم ځای کې راغلی دی؟ دا په کوم آیات کې راغلی دی چې د جنازې نیت دی په عربۍ او د مونځ نیت دی په پښتو باندې په هره ژبه دی؟ دا کوم آیات کې راغلی دی؟ دا کوم حدیث کې راغلی دی؟ او دا کومه اجماع ده او دا کوم قیاس دی؟ دا ثابت کا. 14 چلنج تا نه پوښتنه کوو چې یو سړی دی په یو مذهب هم نه دی، دا کوم چې مشهور 3 4 مذاهب دي په دې باندې نه دی،
او سید الله بنده دی قرآن او حدیث باندې عمل کوي او دغه ته تاسو غیر مقلد به وي او دې ته تاسو گمراه به وي. نه دا گمراهی دي په کوم آیات کې راغلي ده چې دغه انسان به گمراهي، په کوم حدیث کې راغلي ده او کوم اجمال او کوم قیاس دی. پنځلسم چیلنج، که بډای ښځې ته چا غاړه ورکړه دا جائزه ده. بډای ښځې سره پردی سړی غاړه میلاولی شي. عالمګیري 5 جلد 319 صفحه. دا په کوم آیات کې دا جواز تاسو ورکړی، جواز ثابت کړی دی؟ په کوم حدیث کې دا راغلی دی؟ دا کوم اجمال او کوم قیاس؟ نه دا 15 چیلنج په دې مقطع کې شو. په هر مقطع کې به 15 یو سلو 55 چیلنج به هغه ته برابرو او دا سلسله به روانه باذن الله. دې سره ما وعده یې خېده د الله په فضل سره، ځکه موږ شروع نه کوله. صبرم ډیر زیات وکړو چې دا بدعتي به اوس بس کی ځکه دا وخت د دې مسلو نه و. لیکن دې ظالم دغه کنځلې مشایخو ته شروع کړي، همدغه رنګې شبهات عوام ته شروع کړي. دا نو سره وعده یې خېده د الله په فضل سره چې دا ارمان به در ولم چې کاش کې زه شین امي وې او په هېڅ نه پوهېدلی، دا نوم راپسې نه وی چې زه ملا ومه د الله په فضل سره. خو دا ارمان به ته هغه وخت کې چې تا کې لږ غیرت وي، لږ روح در پکې وي. او که چېرته بلا روح جسدي نو دا چیلنجونه څه کوي که دا ټول پېښور سره سرکوټه شي او تا پې د پاسه کښېنوم هم نه ګرمېږي.